د پښتون اتل کاکاجي صنوبر حسین مومند د مبارزې په اړه دا غونډه د پښتونخوا جمهوریت اتحاد په نوم د مترقي ګوندونو د سوري لاندې په وطنکور پیښور کې ترسره شوه. د هغه د ځوانۍ په وخت کې په سیمه کې د باچا خان په مشرۍ د ټولنیزو چارو د سمون او د انګریزانو په ضد د خدایي خدمتګار تحریک ډیر شهرت درلود او د وخت ډیر مشران په دغه تحریک کې شامل وو. خو لیکوال او شاعر لایق زاده لایق وایي صنوبر کاکاجي د دغه تحریک سره اختلاف لرلو. خو باچا خان چوک د ګاندیجي چې کومه فلسفه هغه دا و چې عدم تشدد، خو دوی چې نه دا چې کله ضرورت کېږي نو بیا موږ به عدم تشدد نه کوو بلکې خپل بدل باخلو، بدل به نه پرېږدو موږ به. خو داسې نه چې موږ بې وخته ټوپک راولو په خلکو پسې جګړه جوړه کړو، نه موږ به په خپل حق لپاره چې کله ضرورت کېږي. دا وړه غوندې خبره وه، نور خبره یې وه، خبره یې وه دا وه چې خلکو ته سیاسي شعور ورکړي، پوهه ورکړي. یو بل لیکوال سلیم راز وایي کاکاجي صنوبر حسین مومند د خپل لیک او د خپلو صحافتي هلو ځلو د لارې د پښتنو د حقونو لپاره ډیر ګټور کار ترسره کړی وو. او کاکاجي زور په دې راځي چې تاسو خلکو ته چې کوم علم ورکړي، پوهه ورکړي، شعور ورکړي چې دوی خپل ځان وپېژني، د خپل جهان وپېژني، خپل وطن وپېژني، خپل ولس وپېژني، چې دوی خپل ذمہواري وپېژني، خپل حقوق وپېژني. دغه شعور دی. هغه وخت کې هغې شعله، سیلاب، اسلم دا ټایپ رسالې کتابونه ولیکل هغه وسره د لاس باندې چې کوم لیکل به یې کول، پریس یې جوړ کړو، په هغې به یې دا کول. هغې ته دا پته چې د میډیا رول ډېر اهم دی. د سیمه ییزو چارو د مطالعاتي مرکز پخوانی مشر او د نیشنل ګوند یو مشر ډاکټر سرفراز خان وایي د یو مترقي مبارز په توګه د پښتونخوا د مترقي او ملتپال خلکو لپاره کاکاجي یو مهم شخصیت دی. نو یو طرف ته هغه د وطن ازادي خبره کوله او بل طرف ته د محرومو، د غریبو خلکو، د بېځمکه خلکو، د کانانو هغې خبرې به هم کولې، هغې منظم کولو کوشش به هم کولو. غلا ډېر کسان تحریک وي که هغې دپاره هم دغه چې د ستړي ډېرې وې، انجمن زمینداران دپاره هم دغه ستړي ډېرې وې او د کشن باجوړ کې سوال کله کې ناستو او وطن ازادۍ دپاره به هم اخبار ایستو. چې باندې ته پاتې شو تناصر دا ډګرې اخلو په دغه غونډه کې د کاکاجي صنوبر حسین مومند د کار او زیار په اړه په علمي څېړنو کولو باندې ټینګار وشو او په غونډه کې وویل شو چې د بده مرغه د یاد شخصیت په اړه تر دې دمه په پښتونخوا کې د هغه د شخصیت په څېړنه ډیر کار نه دی شوی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.